نو دلته موږ سره ډېر مختلفه ریډ اونلي میموري یا روم یا نه بدلیدونکي علاجات تاسو ګورئ. بل چې دا موږ سره په بایوس هم ویلي چې بایوس هم تاسو ته وښودو. بایوس ګوره دا بایوس یو ډول چپ ده چې سیسټم باره کې موږ ته معلومات په دایمي ډول ذخیره کوي. لکه چې کله چې موږ کمپیوټر روښانه کړو، کمپیوټر نوم چې راځي اول سر کې او معلومات دغه معلومات ټول په چې بایوس کې ذخیره وي. لکه یا یوزر نیم راځي یا بل څه داسې راځي چې د کمپیوټر نه مخکې هغه کې چې وي ذخیره وي. بل هارډیسک ده. هارډیسک دا د کمپیوټر یو ذخیره کوونکې آله ده چې معلومات په دایمي ډول کې ذخیره کېږي. د هارډیسک په تاسو ته ښو کوم چې هارډیسک کوم ډول هغه دی. نو دلته مختلفه هارډیسکونه موږ یو ایچ ډي ډي دی، یو اس ډي ډي دی، ډولونه یې تاسو ته زه ورچ وکړم. دا ګورئ دا اس ډي ډي ده او دا ایچ ډي ډي ده. بیا د دوه ترمنځ له خیره اوس فرق هم وایو چې د دوه فرق څه شی ده. دا هارډیسکونه دي، بیا وایو چې کوم اصلي دي کوم بدل دي. او د ده په هغه کې موږ یو ویډیو هم ډکه کړې چې څنګه موږ کوی چې یو ښه کمپیوټر واخلو او د ښو هارډیسک معلوم کړو چې د کوم هارډیسک ښه ده کوم خراب ده کوم واخلو کوم وانخلو چې ده ته هم ډېر فام وي. نو هغه تاسو که چېرته زموږ ویډیو نه وي لیدلې زموږ یوټیوب چینل کې تاسو هغه ویډیو کتای سئ. چې هارډیسکونه چې دا موږ دوه ډوله لرو، لکه انټرنل هارډیسک او بل ایکسټرنل هارډیسک. ګوره دا عموما چې کوم معلومات لکه ویډیو سو یا داسې نور څه هغه تصاویر سو یا ورډ فایل اکسل یا داسې نور فایلونه څه ډیټا سو دا چې کله ثبتېږي دا په هارډیسک کې ثبتېږي. بیا دا هارډیسک موږ دوه ډوله لرو، یو انټرنل هارډیسک ده بل ایکسټرنل ده. انټرنل یا داخلي هارډیسک دا هغه هارډیسک ته وایي چې سیسټم یونټ کې موقعیت لري. لکه انټرنل هارډیسک هغه هارډیسک دی دا چې د سیسټم دننه موقعیت ولري. مطلب دا چې دا د هغه لکه دلته هم تیار سته، خو خیر زه به تاسو ته هغه وښیم. دلته انټرنل هارډیسک دا د سیسټم یا د کمپیوټر په منځ کې موقعیت لري. دا چې دا وګورئ دا ټول د کمپیوټر په منځ کې موقعیت لري. خو که زه دلته د ایکسټرنل هارډیسک تاسو ته چې ایکسټرنل هغه هارډیسک چې یو اس بي په واسطه څه کېږي له کمپیوټر سره وصلېږي. بیا نو دا چې دا د کمپیوټر دننه نه وي بیرون وي، نو دا بیرون چې کله زه تاسو ته هغه کوم دا داسې کېږي له کمپیوټر سره وصلېږي او نور خپله ډیټا کاپي کوي پاکوي. د خارجي هارډیسک هماغه شی ده. ګوره هماغه شی د خالي پوښ یې ور اچولی یو لاین تېر کړی او کمپیوټر سره وصلېږي. نو تاسو د هارډیسک په شکل باندې استفاده ترې کولی شئ. بل چې دا ډیسک دا ډیسک څه ته وایي؟ دا ډیسک د کمپیوټر کیسټ ته چې وکړي ډیسک ویل کېږي. لکه که تاسو وګورئ دا ګردې کیسټ نه دي، دا څه دي خپله ډیسک په نامه یادېږي. ډیسک دغه نه دي، دته څه ویل کېږي؟ ډیسک یې ویل کېږي. نو ډیسک به انشاءالله تاسو ورسره بلد یاست چې ډیسک څه ته ویل کېږي. بل چې دا ډیسک ډولونه دي چې سی ډي ډیسک ورته وایي، چې بل ډي وي ډي ډیسک بل ډي وي ډي ډیسک. دا ګوره لنډ تفاوت یې تاسو ته وښیم. سی ډي ډیسک چې دا تر 200 MB پورې ځای یا ذخیره یو شی کې ذخیره کېږي. بل ډي وي ډي ډیسک چې دا تر 4.7 GB پورې یو شی کې ته ذخیره کولی سې. او ډي وي ډي ډیسک چې تر 9 GB پورې تاسو څه کولی سئ یو شی کې ذخیره کولی سئ. که چېرته غواړئ چې زه هم تاسو ته ښو کړم نو زه به دا تاسو ته څه کړم هغه کوم چې تاسو ته سی ډي ډیسک دا سی ډي ډیسک ده چې تر تقریبا 200 MB پورې موږ څه کولی سو کې ته کې یو شی ذخیره کولی سو. دلته مختلف ډولونه دي. او بل د موږ سره په ډي وي ډي ډیسک چې ده یا ډیجیټل ویډیو ډیسک څه ورته ویل کېږي. ده کې به یو څه زیات لکه 4.7 GB پورې موږ ده کې کولی سو چې یو شی ذخیره کړو. لکه تاسو وګورئ دا ډي وي ډي ډیسک هماغه شی دی، خو لږ څه دی تفاوت یې دا ده چې هغه کې یو ډېر شی موږ ذخیره کولی سو ډي وي ډي ډیسک کې، او دا بل کې څه خالي ډیسک کې موږ کولی سو د 200 MB پورې ځای یو څه ذخیره کړو. بل چې دا ډي وي ډي ډیسک د خالي چې بل ډول یې ده دا تر 9 GB پورې موږ د څه کولی سو دا ذخیره کولی سو. خو اوس چې د موسم ورته وایي یا که هغه عصر یې دا اوس له بینه تللی، اوس یې دومره خلک نه استفاده کوي. دلته مختلف ډولونه لري تر 9 GB پورې دا څه کېږي ډیټا ذخیره کولی شي. بل چې دا موږ سره دا یونټ سیسټم ده. یونټ سیسټم څه ته ویل کېږي؟ نو یونټ سیسټم باندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې خبرې کوو. نو ښه وخت ښې چارې.